د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت په تېره اونۍ کې د عالیقدر امیرالمؤمنین شیخ صاحب حفظه الله تعالی په مشرۍ د اقتصادي کمېسیون دوهمه ځانګړې غونډه د روان 1404 لمریز کال د ثور میاشتې په شپږمه، اوومه او اتمه نېټه ترسره شوه. غونډې ته د 1440 هجري قمري کال د جمادی الاول میاشتې په درېیمه نېټه د عالیقدر امیرالمؤمنین شیخ صاحب حفظه الله تعالی په مشرۍ د اقتصادي کمېسیون په لومړۍ ترسره شوې غونډه کې د شوو پریکړو تعقیبي راپورونه وړاندې شول چې د راغلو تعدیلاتو له ځای پر ځای کولو وروسته به د منظورۍ په موخه د عالیقدر امیرالمؤمنین شیخ صاحب حفظه الله تعالی دفتر ته واستول شي. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال محترم الله عبدالغني برادر خوند روان 1404 لمریز کال د ثور میاشتې په اتمه نېټه په کندهار، زابل او هلمند ولایتونو کې د برېښنا دریو لویو پراختیایي پروژو د پاتې چارو د پیل پرانیسته وکړه. محترم الله صاحب همدې مراسمو ته وویل دا پروژې د برېښنا په برخه کې ځان بسیاینې ته د رسیدو، د نویو کاري فرصتونو رامنځته کولو او زیربنایي پیاوړتیا پر لور مهم ګامونه دي چې په مرسته به یې د کجکي بند برېښنا په بشپړ ډول کندهار ته ولېږدول شي. په یادو پروژو باندې نږدې 1 میلیارډ افغانۍ لګښت راځي چې سلګونه زره نوي پیرودونکي به له برېښنا برخمن او ډېرو هیوادوالو ته به کاري فرصتونه رامنځته کړي. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال د ثور میاشتې په 9مه نېټه له کجکي بند څخه د ارزګان ولایت تېره ولسوالۍ ته د 201 میلیون افغانیو په لګښت د برېښنا رسونې لویه پروژه پرانیسته. محترم الله صاحب وویل له کورنیو سرچینو په غوره ګټه اخیستنې سره د برېښنا تولید دا ډول پروژې کولی شي چې په تدریجي توګه پر وارداتي برېښنا د افغانستان تکیه راکمه او ځان بسیاینې ته یې ورسوي. دا ډول پروژې د برېښنا په برخه کې ثبات او پایداري رامنځته کوي، په هیواد کې د پانګونې مقدار، تولیدي ظرفیت او د استخدام کچه لوړوي، د اسعارو د وتلو مخه نیسي او د هیواد له اقتصادي ودې سره د پام وړ مرسته کوي. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال محترم الله عبدالغني برادر خوند د ثور میاشتې په 10مه نېټه راستنو شوو هیوادوالو سره د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې وکتل. محترم الله صاحب راستنو شوو هیوادوالو ته ښه راغلاست ووایه او ویې ویل د افغانستان اسلامي امارت په استازیتوب تاسو ته ډاډ درکوم چې ستاسو د ستونزو د حل لپاره به له ټولو امکاناتو استفاده وکړو. ماشومان به مو مدارسو او ښوونځیو ته ځي، کاروبارونه به مو جوړیږي او ټولې ممکنه اسانتیاوې به درته برابریږي. په دې برخه کې اسلامي امارت په ډېر کم وخت کې خپلو افغان وروڼو ته ډېر سهولتونه برابر کړي او له دې وروسته به یې هم برابروي. د سړي څومره د ډېرو خلکو غم کړی دی.